بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو ملګرو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن موږ په یو ډیره جالبه موضوع باندې بحث کوو. دا موضوع واقعا چې د ادبیاتو په برخه کې ډیره مهمه ده، خو د ټولو نه مخکې به موږ د هېواد ادبي بهیر د مشرتابه او د مدیره هیئت نه مننه وکړو چې موږ ته وخت راکړه چې په دې موضوع باندې خبرې وکړو. او موضوع ده زموږ ښکلا او جمال موضوع ده. دا یو ډیره لویه موضوع ده. په نوره دنیا کې په دې باندې کتابونه لیکل شوي دي. ما چا څومره کوشش وکړو پښتو کې مې په دې باره کې داسې خاص دغه پیدا نه کړم. البته ای به خو شاید زما په نظر نه راغلی، خو په نورو ژبو کې شته دی، خصوصا په اردو کې د جمالیاتو په باره کې د ښکلا په باره کې ډېر موضوعات شته دی او ډېر جالب موضوعات شته دی چې هغه تړلي دي بالکل د ادبیاتو سره، د ادبیاتو په چوکاټ کې بالکل تړلې خبره ده. ما دلته یو څو لنډې جملې لیکلي دي او دغه وروسته به دوستان هم شاید خبرې وکړي پې، خو تاسو ته به یې ووایم. ښکلا او جمال دوه بیل بیل مفاهیم دي. یو ته جمال وایي، یو ته ښکلا وایي. دغه دواړه اکثره وخت موږ داسې فکرونه کوو چې جمال او ښکلا دا یو شی دی، یا حسن چې ورته وایي چې دا د جمالیاتو سره راځي. په دې موضوع ډېر دقت پکار دی تر څو دا دواړه کلمې سره یو ځای او په یوه معنا استعمال نشي. په حقیقت کې ښکلا یو پراخ مفهوم دی چې مادي او معنوي ښایستونه پکې شامل دي. په بنسټیز او اساسي ډول سره ښکلا معنوي اړخ او مفهوم افاده کوي. د بیلګې په توګه مثلا موږ ویو د سیرت ښکلا، د عمل ښکلا، د اخلاقو ښکلا، د نیکیو ښکلا او نور، چې دا ټولې ښکلاګانې کومې ښکلاګانې دي؟ معنوي ښکلاګانې دي. او جمال هغه علمي او فلسفي څانګه ده چې ښکلا ښکلي هنرونه او حسي تاثرات مطالعه کوي. دې موضوع ته دقیق شي دا تعریف واورئ. جمال هغه فلسفي څانګه ده چې ښکلا ښکلي هنرونه او حسي تاثرات مطالعه کوي. دا د یوناني کلمې نه اخیستل شوې ده چې معنا یې ده د حواسو له لارې د ښکلا درک کول او قضاوت کول. دا د دې سره تړاو لري چې یو څه څنګه ښکلی ښکاري. د جمال موضوع دا ده چې تاسو فکر وکړئ چې دا کوم شی چې تاسو په د هغې د ښکلا په باره کې دا څنګه ولې ښکلی ښکاري، څېړي یې یعنې، او ولې دا د خوښۍ او رضایت احساس رامنځته کوي. جمال په حقیقت کې د ښکلا مادي شکل دی. مادي شکل او د ښکلا یو اړخ یا یو جز دی. مثلا نزاکت، ناز، مسکا، غوړېدل، داسې یو څوک غوړېږي، دا د جمال موضوعات دي. دا ټول مادي دي. جمال د ښکلا پیژندنې علم دی. دا په ادبیاتو کې یو داسې ژانر ته ویل کېږي چې د هنر او هنري انتقاداتو، ارزښتونو او معیارونو په اړه بحث کوي. ګوره دې خبر ته دقیق متوجه سئ ملګرو، بیا یې تکراري درته وایم. وی جمال د ښکلا پیژندنې علم دی. دا په ادبیاتو کې یو داسې ژانر ته ویل کېږي
چې د هنر او هنري انتقادونو او ارزښتونو او معیارونو په اړه بحث کوي چې د دې ښکلا معیار څنګه دی، په کم معیار کې دا ښکلا رامنځته شوې ده، هنر پکې څومره کارېدلی دی. د جمال اصطلاح په لومړي ځل په 1850 زیږدیز کال کې د باما کارتن لخوا وکارول شوه چې اصلي موخه یې د ښکلا لټون دی. یعنې جمال ښکلا لټوي، ګوري چې ښکلا په کم معیار کې ده، ارزښتونه یې کم دي، هنري جوړښت یې څنګه دی. استاد غضنفر وایي هنر او ادبیات د انساني فرهنګ هغه اړخ ته وایي چې له ښکلا سره تعلق لري. وګورئ څومره مهمه خبره ده. یعنې دا ادبیات د انساني ادبیات اړخ چې دی دا په څه باندې لګېدلی دی؟ په ښکلا باندې لګېدلی دی. که نه همداسې مضمونونه خو ډېر خلک لولي، ګزارشونه لولي، خبرونه لولي، رپورټونه لولي، خو په ښکلا کې نه راځي، په ادبیاتو کې نه راځي. مخکې له دې چې وایي ښکلا څه شی دی، په دې به بحث وکړو چې بدرنګي څه ته وایي. کوم شی چې زموږ احساس ځوروي او دا چې موږ ترې کرکه کوو دې ته بدرنګي وایي. یو شی زموږ او ستاسو په نظر باندې ښه نه راځي، موږ داسې په اصطلاح د کرکې یا د ځورېدلو باعث ګرځي، دې ته موږ څه وایو؟ بدرنګه دی. اوس که همدغه تعریف موږ واخلو او معکوس یې کړو نو موږ به ووایو چې ښکلا یوه جاذبه ده. ښکلا څه دی؟ یو جاذبه ده، یو کشش دی او یو ښه احساس رابخي موږ ته. موږ ځان ته څه کوي؟ راجذبوي. ښکلا موږ ځان ته راجذبوي. د ښکلا مفهوم څه دی؟ د انسان د ضرورتونو سره تړاو لري. مثلا موږ دا بیا وروسته به شاید درته ویم د انسان ضرورتونه څه شی دي. په دا یو عالم داسې یو هرم یې جوړ کړی دی د دغه دپاره د انسان د ضرورتونو په هکله چې لومړی ضرورتونه د انسان څه دي؟ هوا، اوبه او خواړه دي. وخت چې هوا او اوبه او خواړه انسان ته ونه رسیږي هغه نور بل کار مخته نشي وړی. ځکه اوس موږ پښتو کې یو متل هم لرو، موږ یو داسې یو وږي سړي ته وویو چې 5 څو کېږي؟ هغه ته وایي 10 ډوډۍ. دې مطلب ته هم ته پام دی، دا د انسان لومړني ضرورت چې دي هغه هوا ده، خواړه دي او اوبه دي. دا ډېر ضروري دي. په دویم پړاو کې دغه هرم پاس څنډې ته چې ورخیږي دلته وایي چې استراحت ضروري دی. ځکه که یو سړی ناراحته وي یا مریض وي، ناروغ وي، نو هغه هم بیا خپله څه نشي ته وړی. درېیمه مسله چې موږ په هغې باندې په اصطلاح دا بیا مادیات دي، معنویات دي. وبخئ، دا انسان د مادیاتو نه معنویاتو ته ورغړي. مثلا د خلکو سره ناسته پاسته په یو ټولنه کې د ځان پیژندل چې یو انسان څنګه باید وپېژندل شي، د ځان ته څنګه باید قدر او عزت پیدا کړي په یو ټولنه کې، فرضاً د خلکو سره څنګه باید سیالي وکړي. دا درېیمه مرحله چې ده دا د مادیاتو نه سړی څنګه اړوي دغه ته معنویاتو ته اړوي. اوس دلته موږ ډېرې خبرې لرو. مثلا موږ زموږ دا د ښکلا په باره کې داسې ویو چې اوس که د هوسۍ بچی وګورو ډېر ښکلی دی، یا د سوی بچی وګورو ډېر ښکلی دی. خو که موږ د خنزیر بچی وګورو ټول ترې کرکه کوو. دا ولې؟ دلته یو مذهبي اړخ شته دی. ټولنې په دې باندې متفق شوې ده، ټولنې په اتفاق کړی چې دا یو خراب شی دی په مذهبي اړخ باندې. یا که فرضاً موږ ویو ګل، په ګل باندې اتفاق شوی، ټولو خلکو پې دا منظور کړی ده چې ګل ښایسته دی، ښکلا لري. دا خبره ده. نو ګل د ښکلا یو سمبول دی. ټولنې په دې توافق کړی دی چې ګل ښکلی دی. د ټولنیز توافق مسله له ښکلا سره مستقیمې اړیکې لري.
مثلا د اوسۍ بچی ښکلی دی خو زموږ په ټولنه کې بیا د خنزیر بچي ته ښکلی نه وایي همداسې ده که نه ځکه دلته ټولنیز نفرت او کرکه ده یو ډیر خراب او بدرنګه شعر د یو ستر نقاد له لوري ښکلی که ښکلی وارزول شي نو ټول خلک به ورته ښکلی ووایي دلته یو دغه شخصیت هم مهم دی دا د غټو خلکو د لویانو د مشرانو دا خبره هم مهمه ده یا که د کومې لوی کورنۍ یو نجلۍ یو ډول لباس واغوندي فرضاً داسې مشهور خلک دي یا باعزته او ډېر درانه خلک دي هغې یو لباس اغوندي دغه لباس بیا دا نورې جنکۍ هم همدغه لباس خوښوي مطلب د ښکلا نه دی خو دا چې ټولنیز توافق شوی ځکه خلک منلو ته تیار دي نو په دې باره کې حضرت خوشحال بابا رحمت الله علیه یو بیت دی وی کومه مینه چې په خال په زخه کیږي کومه مینه چې په خال په زخه کیږي که یې ګوري د خمخ له مخه کیږي څومره غټ مفهوم دی دی کې وګورئ کومه مینه چې په خال په زخه کیږي که یې ګوري د خمخ له مخه کیږي اوس په حقیقت کې دا زخه ښکلې نه ده دی باندې ټول پوهېږو یو بدرنګ شی دی اکثره خلک لا کوښښ کوي چې لرې که په لاس باندې یا په څټ باندې کوم ځای باندې لرې کړي خو خوشحال بابا وایي چې دا د دې مخ له رویه ښایسته ده دا زخه هم ښایسته ده لکه مثلا هغه فارسي کې یو دغه دی معنی خو هېر شو خو چې د لیلا د کوڅې سپی هم مجنون دپاره محترم او ښکلی و د لیلا د کوڅې سپی هم مجنون دپاره ښکلی و یا د بدرۍ جمال دپاره د بدرۍ هغه سهیلۍ هم ښکلې وي ولو که هغه ښکلې نه وي اوس د ټولنې د توافق مسله داسې وي مثلا موږ یو دا ډېر شهزاده دی در حاله چې اوس که موږ یو شهزاده راوغواړو ډېر شهزادګان دي بدرنګه دي ډېر شهزادګۍ دي بدرنګه دي خو دغه اصطلاح باندې خلکو توافق کړی دی دې باندې خلکو فیصله کړې ده چې شهزاده یعنې ښکلی نو ښکلا د وخت او زمان سره هم اړیکې لري مثلا پخوا په ادبیاتو کې یو ډېر ښکلی صنعت و غزل پخوا ډېر دغه و خلکو ته ډېر مطرح و خو نسبت اوس خلک دومره د غزل سره شاید لکه د پخوا په اندازه باندې لکه پخوا په پرتله باندې هغومره خلک غزل نه خوښوي یا که 50 کاله پخوا موږ ساده شعر ویلی ساده شعر هم ویلی بې وزنه شعر هم ویلی شاید چا نه وی خوښ کړی خو اوس هر څوک خوښوي آزاد شعرونه هر څوک خوښوي هر هغه شی چې په چاپېریال کې لږ او کامیاب وي هغه ښکلی دی دې مطلب د غوږ شي هر هغه شی چې اوس که مثلا دې واورې ته موږ او تاسو ټول خوشحاله یو که نه ځکه ډېر لږ وخت کې او ډېر وروسته کم وخت کې کېږي خو که دا سایبریا ته لاړ شو خلک د واورې نه چې دا واوره ګوري تنګ به یې چې دا واوره څه شی دی دا واوره چې نه یې ښه ده نو دا چې کامیاب یا غضنفر صاحب وایي که چېرته دا غرونه د سرو زرو وی ټول طلا وی که نه نو خلکو به نه خوښول چا به څه کول غر دی طلا ده غر به چا څه کړی که د طلا وی که د هر شي وی خو چون کامیابه ده په ټولنه کې طلا سره زر کامیابه دي په دې خاطر باندې خلک سره زر خوښوي یو ارواپوه چې مسلو نومیږي د انسان ضرورتونو ته داسې کتنه کړې ده دا مې همداسې مخکې هم تاسو ته ویلي تر هر څه لومړی د انسان بنسټیز ضرورتونه چې د انسان د ژوند بقا دپاره لازم دي لکه هوا خواړه او اوبه که دا ضرورتونه پوره نشي انسان بل ضرورت ته رجوع نه کوي مثلا متل دی چې وایي دوه څو کېږي وایي 4 ډوډۍ کله چې دا ضرورت رفع شو نو دوهم پړاو یې څه دی مخکې به هم درته ویلې استراحت دی روغتیا ده او بیا په دریم پړاو کې
ټولنیز ضرورتونه پیدا کېږي لکه د خلکو سره ناسته ولاړه سیالي په ټولنه کې د عزت او ښه نوم ګټل او دا ټول روحي غوښتنې دي چې انسان له مادي ضرورتونو نه روحي ضرورتونو ته رسیږي همدا د ښکلا او جمال مفاهیم دي د ښکلا او جمال مفاهیم همدغه دي دوی ښکلا په دوو برخو ویشي یو طبیعي ښکلا او بله د هنرمند د هنر ښکلا ده دې خبر ته متوجه شئ چې ښکلا یو وایي د طبیعت ښکلا ده یو د هنرمند ښکلا ده اوس طبیعت داسې وایي چې یو ځای کې آبشار دی زړوبې دی اوبه راولیږي او لاندې یو کنده جوړوي ښکلې به وي ښایسته به وي ښکلا لري خو دا یو غیر ارادي عمل دی په دې کې اراده او هدف نشته دی مګر که یو هنرمند یو اثر جوړوي په هغې کې هدف وي اراده پکې نو دلته دغه ښکلا چې ده دا ارادي ښکلا ده او هغه د طبیعت ښکلا چې ده هغه څنګه ده هغه غیر ارادي ښکلا ده طبیعي ښکلا هدفمنده نه ده مثلا د زړوبي اوبه له پاس نه لاندې ځای ته رالویږي شاید چې ځمکه کنده کړي او ښکلا رامنځته کړي خو دا یو غیر ارادي عمل دی هدف او موخه نه لري خو د یو هنرمند اثر ښکلا اراده ښکلا او ارادي او هدفمنده وي دوستانو د ښکلا په باره کې ما مخکې درته ویلي دا په نوره نړۍ کې ډېر زیات تالیفات او کتابونه شته دی یوازې موږ په پښتو کې ما ډېر کوشش وکړو شاید وي خو زما په نظر رانغی مګر په نوره نړۍ کې یا خصوصا په نورو ژبو کې د ښکلا او جمال په باره کې ډېر غټ غټ کتابونه لیکل شوي ډېر غټ غټ تالیفات شوي دي او دا د ادبیاتو ډېر یو ستر او مهمه موضوع ده مخکې مې درته ویلې چې دا بیخي د ادبیاتو یو اړخ دی تړاو لري د ښکلا او جمال نو دغه یو لنډ څو کلمې چې ما راټولې کړې وي اگر چې په دې لنډ تنګ وخت کې د قدرمن احسانمند صاحب کور آباد چې موږ ته یې بلنه راکړه او په دغه برخه کې موږ تاسو ته د یو څو خبرې وکړي مننه ستاسو ډېره مننه